موږ یادونه وکړل چې روژه د مغفرت میاشت ده. رمضان ته رمضان ولې وای؟ رمز معنا سوځل. په دې میاشت کې الله سبحانه وتعالی د بندگانو ګناوي سوځي معافوي. یو کار باید موږ وکړو په دغه میاشت، چونکې د مغفرت میاشت، الله سبحانه وتعالی د بنده بخښلو ته بهانه غواړي. بنده باید دا یو کار وکړي، د الله سبحانه وتعالی څخه توبه وغواړي پر تیر شوو ګناو باندې، پر تیر شوي اعمال باندې. موږ باید مغفرت وغواړو، د الله څخه بخښنه وغواړو، الله ته وژاړو. قرآن کې الله موږ ته وایي یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. ای مؤمنانو، ډېر د مینې خطاب دی، ډېر د محبت خطاب دی. الله بندگان ته د ایمان رشته بیانوي. ای زما مؤمن بندگانو، توبوا الی الله، توبوا الی الله. الله سبحانه وتعالی ته توبه وکاږئ، توبه وکاږئ. 11 میاشتې موږ کومې ګناوې نه دي کړې؟ ته سوچ وکړه. من عانم کې من دانم، ته په دا خپل ګریوان کې خپل اعمال در یاد کړه. په دا 11 میاشتې کې موږ کومه ګناه نه ده کړې؟ آیا غیبت مو نه دی کړی؟ بهتان مو نه دی ویلی؟ پر یو چا مو خدای نه خسته بدګماني نه ده کړې؟ موږ تاسو تجسس و چغلخوري نه ده کړې؟ مؤمن مسلمان ته مو دوکه نه ده ورکړې؟ څه شی مو نه دي کړی؟ د پزې ګناه مو نه ده کړې؟ په دا غوږو مو حرام نه دي اورېدلي؟ په دغه خوله مې حرام نه دي ویلي؟ په دغه سترګو ته مو حرام ته نه دي کتلي؟ کومه ګناه موږ نه ده کړې؟ دا 11 میاشتې کوم بغاوت موږ نه دی کړی؟ آیا خدای زموږ څخه نه دی ناراضه سوی؟ هغه الله چې هر څه موږ ته راکوي، هغه رب چې ما او تا پیدا کړو او کامل اعضا د بدن یې راکړله، ما او تا په سترګو باندې وینو، په غوږو اورو، په خوله خبرې کوو، په پزه باندې بویو، د بدن اعضا مې صحیح سالم دي. د هغه باوجود الله مؤمنان بندگان پیدا کړلو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په امت کې پیدا کړو، رزق یې راکړي، په ښایسته معاشره کې اوسېږو. لیکن د هغه باوجود موږ د دې رب نافرماني نه ده کړې. موږ د خپل رب نه دی ناراضه کړی، موږ د خپل رب د احکامات څخه سرغړونه نه ده کړې. کړې موږ مجرمان یو. دغه روژه د جرم معافېدو وخت دی، دغه روژه د رب د راضي کېدو وخت دی. هغه رب چې زما او ستا څخه ناراضه دی، رانه لرې سوی دی، دغه رب خپلېدو وخت دی، دې رب ته د ننواتې وخت دی. باید ما او تا په ژړا باندې، په ننواتې باندې، په عجز په زارۍ باندې الله ته ورسو. الله به بیا زموږ ګناوې معافوي. داسې خو نه دی چې روژه د ګناه معافېدو میاشت، ته به توبه نه غواړې، الله به ستا ګناه ومعافوي. ګناه کبیره بغیر د توبه غوښتلو نه معافېږي، په اعمالو باندې نه معافېږي. توبه به غواړې، پښیماني به ښکاره کوې، د بیا نه کولو اراده به کوې، بیا به الله پاک جل جلاله ستا ګناه معافوي. لهذا موږ باید په خپلو ګناهو باندې وشرمېږو. موږ د خپل رب احساناتو ته وګورو، د هغه پیرزوینې ته وګورو، او بل اړخ ته موږ خپل نافرمانی ته وګورو، احسان فراموشي ته وګورو. د الله سبحانه وتعالی سره کوم بغاوت موږ کړی دی، هغه ته وګورو. باید لږ فکر وکړو، لږ فکر وکړو. دا ښایسته موقع دی الله موږ ته راکړی دی. په روژه کې د تهجد اهتمام دی، په روژه مات په وخت دعا ده. د هر لمانځه وروسته دعا الله وایي نه یې ردوم، قبلوم یې. د روژاتي دعا الله نه ردي. په دې لمانځه وروسته، د نوافل وروسته، د اشراق وروسته، د هغه رقم په تهجد په وخت کې، د روژه مات په وخت کې الله تعالی لاسونه پورته کړه. ای الله، زه ستا بنده یم، زه عاجز یم، زه کل بني آدم خطا، ټول بني آدم څخه خطا کیږي، خطاکاران دي. په خطاکارانو، په ګناهګارانو کې بهترین کس هغه دی چې توبه باسي. خدای ما ستا څخه سرغړونه کړې ده، ستا احکاماتو څخه مې سرغړونه کړې ده. ای الله، زه استغفار غواړم، ای الله زه توبه غواړم، ما وبخښه، ای الله ما وبخښه. الله سبحانه وتعالی وایي که چیرې زما لوري ته یوه لویشت را نږدې سوې، الله سبحانه وتعالی وایي 1 ګز در نږدې کېږم. سبحان الله. بني اسرائیل کیسه خو به مې اورېدلې. بني اسرائیل کې یو کس ډېر ګناهګار و، در ټولو سخته ګناه نه حق انسان وژل، نن یې قتل یې کړی و. روان سو، یو راهب ته ورغلی، ما دونې ګناه کړی دی، ما به الله وبخښه. هغه ویل د الله بنده چیرې دی خدای بخښه. نن یې قتلونو ته لږ بولې، دی یې مسې مړ کړ، 100 قتله پر اس. بیا یې د یو بل چا څخه پوښتنه وکړه
چې ما خو دونې ګناه کړی ده 100 کسان مې وژلي دي ما به الله وبخښي هغه ولې دې نه بخښي الله غفور رحیم ذات دی الله غفار ذات دی الله رحمان رحیم ذات دی که الله ته د زړه له کومې په صداقت باندې توبه وباسي الله دې بخښي او یو شرط دی د دې علاقې څخه به وځې پلانکي علاقې ته به ځې هلته به الله ته توبه باسي د ولسید نو را روان سو په پښیماني باندې د توبې دپاره را روان سو په لارې مړ سو د رحمت په ملایکې وي راغلې د عذاب ملایکه راغله د دې په مابینځ کې بحث بحث سو عذاب ملائکه والا وای دا خو گناهګارو قاتلو رحمت والا وای چې دا خو د توبې د پار روانو د الله مهرباني وګوره الله سبحانه وتعالی داسې فیصله کوي وای ورسې وګوره چې کومې خواته نږدې و بس په هغه خوا کې حساب کوي که د توبې خواته یا هغه ځای ته چې د توبه کښله هغه ځای ته نږدې و بس توبه ده رحمت فرشتې والا دې پورته او که د هغه ځای څخه لرې و د عذاب ځای ته د ګناه ځای ته نږدې و په هغې ځای کې الله دومره مهربان ذات دی دا مځکې ته یې وویل د توبې خواته چې دی روان و هغه مځکې ته رالنډه سه رالنډه سه رالنډه سه هغه مځکې ته ویل زیاته سه کله چې ناب سو مځکه دی دا خواته نږدې و د توبې و ځای ته نږدې و الله سبحانه وتعالی په هغه کسانو کې حساب کوي چې توبه یې قبول سوی ده دا د الله رحمت دی دا د الله مهرباني ده الله غفور رحیم ذات دی الله غفار ډیر ذات بخښونکی ذات دی په دا روژه کې موږ باید الله ته وژاړو په دې روژه کې موږ الله ته لاسونه لپه کړو خدایه زه ګناهګار یم د توبې طریقه یې زده کړه یوازې دا مه وه چې زما توبه لاسونه الله ته پورته کړه وژاړه چې خدایه زه خو ګناهګاره وم الله زه خطاکاره وم ما ګناه کبیره هم کړې ده صغیره مې هم کړې ده ای الله په پټه مې هم کړې ده په ښکاره مې هم کړې ده ای الله هغه ګناه چې د بندګانو د حقوق سره تعلق لري هغه مې هم کړې ده ستا د حق سره تعلق لري هغه مې هم کړی خدایه ټول درد د ناامیدي درد دی زه ستا در ته راغلی یم دا د ناامیدي درد نه دی الله ته سړی نه شړې الله ته سړی نه پسې اخې ته سړی نه ناامیده کوې ای الله ته زما رب یې ته مهربانه ما وبخښه په دا وخت کې الله ته وژاړه لیس شی احب الی الله من قطرتین الله ته محبوب در دوه قطرو بل شی نسته یوه هغه قطره چې د پښیمانۍ او د الله د خوف او ویرې د انسان د بدن یا د بنده د سترګو څخه راتوی سوه الله وایي د دې قیمت څه نه لرم الله وایي زه قیمت نه لرم نو په دې وخت کې باید موږ توبه وباسو کیدای سي الله پاک جل جلاله زما او ستا توبه قبوله کړي او دا وموره الله شرع کړې ده نبی علیه السلام منبر ته خیږي امین وایي په هغه کې یوه شرع دا وه چې د خدای د رحمته د هغه بنده لري هغه بنده دې لري چې د روژې میاشت پر ده راسي او د روژې میاشت پای ته ورسېږي اختر راسي خدای ظالم د ګناهو د هغې ډک راووتی الله نه وبخښي دغه سړي ته الله شرع کړی ما او تا باید په روژه کې مغفرت وغواړو وژاړو الله ته الله پاک جل جلاله به بیا زما او ستا توبه قبلوي